ماشاءالله واقعا دا د هیواد یو تر ټولو هغه د لوړو هستیو څخه یوه هستي ده چې موږ ته راپاته ده او موږ په دې امت مسلمه 15,000 کلن تاریخ باندې ویاړ کوو چې داسې هستۍ زموږ سره تر اوسه پورې شتون لري. داسې ککرۍ تر اوسه نه دي خاورې سوي، رب دې خاورې نه کړي، خدای دې تر دغه هم ذلیله په موږ وویني تر څو موږ له دوی څخه خوند واخلو او ځینې زده کړو هغه د دنیا مختلف حرکتونه، مختلف چاپیګانې، مختلف مساجونه، مختلفې تګلارې د اسلام او د دین او د مینې او د محبت او په اوس په چوایست خیر په هر صورت دا زموږ تاسې د ملک یو درنه هستي ده. دا هغه هستي ده چې د دوی فکرونه ټوله خارج لره وړل سوي دي، حالت ټکنالوژي او وای فای انټرنیټ او موبایلونه آیفون 15 پرو ماکس شین رنګ 512 جی بي جوړ شوی دی. واقعا د دوی دماغونه ټول هلته وړل سوي دي. نو زه هیله کوم د ټرمپ څخه او دغه رقم د جو بایډن څخه چې زموږ د دغه خلکو هغه اصلي مفکورې بیرته راوړي، کوم کتابونه چې تاسو د دوی د دماغ له رویه لیکلي دي دغه بیرته راوړي د دماغونه. موږ غواړو چې دوی ته بیرته ور انسټال کړو تر څو دوی وکولای شي د وطن لپاره ښه ښایسته سړکان جوړ کړي، ښایسته تعمیرونه ځوانان پر کار واچي او د خیره سره دغسې تیل هم ارزانه کړي او نور نو دغه کوچني کوچني کیسې هم عملیې سره بندې کړي. دا پلانکی دلته پلانکی هلته پورته پلانکی هلته کش خوړلی پلانکی هلته سر خرولي. نو موږ دا هیله کوو د دغه حکومت څخه چې دا چې کوم حکومت چیرې حکومت خیر په هر صورت دا خو نو د دنیا حالات رب مو تباه کړي، رب مو خوشحاله او سبا او برباد او تباه ولا ور ټول سي په غضب اخته سي، د سرطان په مرض اخته سي، کرونا څه وسوله